سفر کې سنتونه کول مخکی ورستی سنن به ټول کول ما خپل رساله کې د دین رستو بیا لیکلي هذه رأي الصحابه رضوان الله علیهم اجمعین فی التطوع فی السفر. تاسو اشتره عبارت دارای د صحابه کرامو دا پنفلو کې قال الله تعالی فی حقهم رب کریم دی بارک سے فرمائی والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان چاچه د دوی اتباع وکړه رضی الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جناتنا جنت التا تیاریږي چې تم متبع د صحابه وشي. حالات د تابعین درې مبحث دي. قد ثبت من التابعین وتبعهم انهم كانوا يتطوعون في السفر. اول قاسم ابن محمد دا کم قاسم دے قاسم بن محمد بن ابی بکر من فقهاء المدینہ السبعہ سبعہ فقہاء دا مدینی منوری. امام مالک سے بددی فقہاء و قول پیدا کردی چا قول بینا خست ذکر صحابہ کرام و زمانہ کے دی دا مدینی منوری قضات پاتی شویو مفتیان پاتی شویو دیر معتمد. مصنف عبدالرزاق دویم جل 585 صفحہ دا. عبدالرزاق عن معمر عن ایوب قال رأیتو انا القاسم ابن محمد تطوع فی السفر. ایوب سختیانی دی اغوائی چه ماولی دا قاسم بن محمد چه سفر کی سنت کول. دویم طاووس رحمت اللہ علیہ کان یتطوع فی السفر. مصنف عبدالرزاق مذکور صفحہ دا. معمر روایت کے نان ابن طاووس نان ابیہ چی طاووس دنو کان یتطوع فی السفر کما یتطوع فی الحضر وکان یجمع بین الصلاتین. دا بل جزئی اختلافی. شرح دا معانی الاثار دویم جلد 286 صفحہ کی مذکور دی. اسامہ بن زید روایت کی سالتو طاووسا عن تطوع فی السفر تپوس میں ہوکا فقال ما یمنعکا سشی منکی تا دی منزنا سشی دی منکی. قال الحسن ابن مسلم انا احدثکا زدت حدیث بیانم انا سالتو طاووسا عن هذا فقال انو طاووس رتوی چی قال ابن عباس رضی اللہ عنہما قد فرض لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة فی الحضر 4 وفی السفر رکعتین فکما یتطوعها هنا قبلها ومن بعدها فکذالک یصلی فی السفر قبلها وبعدها. ابن عباس سے فتوی پیش آلتا چی مخ کی رستو کی گی نو دلتم کی دا قصر فقط پا فرضو کی راغلے پا نفل و سنتو کی ندر راغلے. درم امام شعبی رحمت اللہ علیہ کان یتطوع فی السفر. مصنف عبدالرزاق دویم جل 559 صفحہ. عیسی بن ابی عز راوی دی قال رأیت عامر الشعبی یتطوع فی السفر قبلها وبعدها. سلورم مکحل رحمت اللہ علیہ کان یتطوع فی السفر. عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال رأيت مكحولا يتطوع في السفر قبلها وبعدها رواتب. پنزم عطا ابن ابی رباح رحمه الله كان يتطوع في السفر. روایت دا مصنف عبد الرزاق. ابن جریج روایت کے عطا قلت اذا سافرت فقصرت الصلاة اذا سافرت فقصرت الصلاة اصلي قبلها ان شئت وبعدها. تپوس کئی عطا ابن جریج دا عطانا زچی کل سفر کو مومن کی قصر کو ما مخ کی رستو تین سنت کوم. قال نعم نعم آو یا ورطا خطاب ہوئی اذا سافرتا فقصرت الصلاة متکلمہ سے غجوڑی اصولی قبل ان شئت. قال نعم آخذو بالرخصة والسنة. عطا دی شاگرد ابن جریج توئی ز سنت مخلما او رخصت مخلما فاقصرو فرضو کے قصر کو دا میں آخذ بالرخصتو کا
ثم احب زیارت الخیر فتطوع، دا اتباع سنت شوا. قصر رخصت او سنت کول دا اتباع سنت شو. درم سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ کان یتطوع فی السفر، روایت دا مصنف عبدالرزاق دویم جلد 556 صفحہ. عبدالرزاق روایت کی رأیت انا الثوری یتطوع قبلها وبعدها یعنی فی السفر. وم ایوب سختیانی کان یتطوع فی السفر، مصنف عبدالرزاق روایت. عبدالرزاق عن معمر قال سافرت مع ایوب، معمر و اماد ایوب سختیانی سر سفر. کان لا یتطوع فی الظهر والعصر بشیء لا يزيد على ركعتين غير انه كان يصلي قبل الفجر ركعتين بعد المغرب ركعتين وكان يصلي ركعات بعد العشاء وكان يوتر قبل ينام. ماسپخیم ترک کړی دی. شاید دا د ایوب سختیانی په ماسپخیم منځونو کې د بعد الرکعتین د رواتب قائل نه یو. دا د امام مالک سے مذهب هم دی. امام مالک سے و ماسپخیم کې دا بعدو رکعتین او د رواتب قائل نه دی او قبل 4 قائل دی او په مازیګر کې د سلورو قائل دی. مازیګر کې د سلورو قائل دی. نو شاید ایوب صاحب چې دا ترکړی دي دیبم قائل نه وي د ماسپخیم نه بعد بده رکعتین او ته رواتب نه وایي. زواید دي نو که چا وکړه کوونه کړه د پرایا. ختم اسود بن یزید رحمت اللہ علیہ کان یتطوع فی السفر، حدیث مصنف ابن ابی شیبہ راخستی اول جلد 340 صفحه. مونږ تنن بل مسله پاتې دا غبم ان شاء الله چیړو نو ځکه کتب نه راخلم ما سره پراته دي او تاسو سره ورقاتو کې سره د سند مذکور دي او سره د صفحاتو دیو جن سندم نه ذکر کوما د وخت د کمبود په لحاظ سره اصلي مطلب او متن حدیث تزم. حدثنا حفص عن حجاج عن عبد الرحمن بن اسود ان ابو اسود بن يزيد كان يتطوع في السفر وان عبد الله كان يتطوع في السفر ابن مسعود دے. اتم ابراہیم النخعی رحمت اللہ علیہ كان يتطوع في السفر. ابن ابی شیبہ والجلد 340 صفحہ. عن مغیران ابراہیم انہما لم یکونا یریان بأسا بالتطوع فی السفر قبل الصلاة ولا بعدا. سفر کے سنت بدوی باک نہ گڑل یعنی دے ناروا نہ گڑل بلکہ روائی گڑل. لسم حسنی بصری رحمت اللہ علیہ کان یتطوع فی السفر. ابن ابی شیبہ اول جلد 345 صفحہ. عن الحسن البصری قال وافقنا اصحاب محمد فكانوا يصلون قبل الفريضه وبعدين في السفر. مونږه صحابه کرامو سره ملو شوي په سفرونو کې هغه مخ کې رستو د فرضونه سنت کولم. یولسم عروه بن الزبیر رحمه الله كان يتطوع في السفر. مصنف ابن ابي شيبه والجلد 345 صفحه. حدثنا حاتم بن اسماعیل هشام بن عروہ قال وكان ابي يصلي على اثر المكتوبه في السفر. هشام وی چې زما پلار چې عروه دی د بد فرض پسې سفر کې منځ کو چې سنت دی. دولسم عمرو بن میمون و ابو وائل رحمهم الله كان يتطوعان في السفر. اشعث وی صاحبت ابي والاسود بن يزيد وعمرو بن ميمون وابا وائل فكانوا يصلون ركعتين ثم يصلون بعد ركعتين في السفر. فرض پسې به سفر کې نور منځ کولو. درلسم حارث بن سوید و جابر بن زید رحمهم الله كان يتطوعان في السفر. ما روایت تخص کړي کې تعداد ته چلړ شي نو التم دوا کسان دي دلتم دوی ممن روی عنه انه كان يتطوع في السفر. دے ابن منذر پالاوسط کی اتم جلد 403 صفحہ کی نچوڑ ذکر کئی
څومره تابعین او تبع تابعین نه ثابت دي چې سفر کې سنت کړي. نوائی قاسم بن محمد، اسود بن یزید، حارث بن سوید، عطا بن ابی رباح، طاووس والشعبی ومکحول والحسن بصری والنخعی وعروہ بن الزبیر وعمر بن میمون وجابر بن زید وابو وائل وهو قول مالک والشافعی واحمد بن حنبل واسحاق وابی سور واصحاب الرایا. اصحاب الرایا نسوک مراد دی امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ. محدثین د فقه ته نشو رسیدي نو د مسما کا په اصحاب الرایا باندې. تطوع فی السفر علی رأی الفقهاء والمحدثین. تاسو سره دا عبارات بنوي څه حواله ولیکئ. په حالت د سیر کې زمونږ د امام محمد صاحب نه ترک ثابت دی. نو داسې غلو افراط هم نه دی پکار چې بعضې سفرونو کې د سیر په حالت کې سړی نه پاتې شي، نو بیا پې بد نسبت نه وي پکار، ځکه چې خپل امام محمد په خپل هم په حالت د سیر کې کله ترک کړي. یو خبره شته چې دې زمانه کې بالکلیت ترک نه دی پکار، ځکه چې ته په سفر کې په یو مسجد کې سنت ونه کې، نو نن سبا سنت نه کول په سفر کې دا د وهابیانو نښه ګرځېدلې. که ته یې ونه کې نو تیار وهابي بس دا وي نښه در کې راځي. کم کار چې د غلطو خلکو نښه وګرځېږي نو که هغه ښه کار هم یې ترک پکاري، او که د اهل سنتو نښه وګرځېږي مستحب عمل په مثل د فرضو باندې تاکیدي عمل پکاري. عرف الشذی شرح د ترمذی دا شانورشا کشمیر الحنفی دویم جلدتا تے صفحہ ذکر کئی. وفی البحر عمل محمد بن حسن انه كان لا يصلي الرواتب اذا كان في حال السير. کله بچی سفر د سیر او د مزلو رواتب به امام محمد صاحب ترک کړل. وکان یصلیها فی حال النزول، کمزې چې نزول د سفرو څو شپې به یې تېرولې بیا به یې کول. درر الحکام شرح د غرر الاحکام دویم جل یوسل دریمه صفحه اختلف فی السنن فقیل الافضل هو الترک ترخصا وقیل الفعل تقربا. اختلاف شوی دی، فقهاو اختلاف کړي په سنتو کې، چاوی افضل پر خودل دی ځکه چې عمل بالرخصه ده، چاوی لی چې کول دی ځکه عمل په تقرب دی. قال الهندوانی الفعل حال النزول والترك حال السير. حالت د سیر کې ترک دی، په حالت د نزول کې فعل دی. قیل یصلی سنة الفجر خاصه، قیل سنة المغرب ایزا کذا فی المحیط. چا ویلی خاصتا د سبوی سنت دی نه پرې ښودی شي، چا ویلی د ماښام. خدا د فقهاو خپل اختلافات دي. هغومره نصوص چې پیدا شي بیا موږ ته د داسې فقهي جزیو عباراتو هم باندې الزامي حجت نه جوړیږي چې موږ ته د امام ابو حنیفه او د اربعه ائمه او د هغومره تابعین او صحابه او روایات مرفوعه دا ثابت شي. بیا که یو فقih زمونږ هم وایي نو موږ د دغه فقih خو بیا مقلد نه یو که نه، ځکه چې موږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلدین یو، د امام محمد صاحب مقلدین یو، او د مجتهدینو فی المذهب مقلدین یو. هر یو عبارت د فقه خو تقلید نشي کېدی. بحر رائق پنځم جلدات صفحه پدې کې عمر د هندوانی قول ذکر کړي. وای اخر کې وفي التجنيس والمختار انه ان كان حال امن وقرار ياتي بها. مختار دادا که حالت د امن او د قرار وي راتله به کوي سنت به کوي، لانها ذکر دا سنت شرعت مکملات، دا مکملات د فرض دي. والمسافر الیه محتاج، او مسافر دې ته ډېر ضرورت لري. وان كان حال خوف لا ياتي بها لانه ترك بعذر، کله یری ټیمو او جهاد کې وی مشکلاتو نو بیا دې سنت پرې خودلې شي، ځکه دا پرې خودل شو په عذر باندې.
حاشیرۃ المختار دویم جل یوسل صفحه کې دالی کې یات المسافر بسنن اے الرواتب، مسافر به په سنن راتله کوي. هو المختار، دا مختار د مذهب حنفی دی. شرح د سنن ابن ماجه والجل 15 صفحه. عینی د روایت د ابن عمر چې متضاد دی تطبیق کوي. حدیث النفی علی الغالب من احواله وما رواه الترمذی علی انه فعله في بعض الاوقات لبيان الاستحباب. نو مستحب دا شو چې وشي ولو جه مختار دادا أن يحمل حديث النفي على حالة السير وحديث الثبوت على حالة القرار كما هو المختار من مذهبنا. حالت د سیر کی ترک وشي، حالت د قرار کی وشي. عون المعبود سلورم جل سلور شپیتمه صفحه. قد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقه في السفر. علماء متفق دي چې نوافل مطلق په سفر کې غوړه دي. په اختلاف کړي دي په استحباب النوافل الراتبه چې رواتب څنګه دي. فتركها ابن عمر واخرون واستحبها الشافعي واصحابه والجمهور. جمهور په نسبانه مستحب دي، یعنی کول غوړه دي. ودلیله الاحاديث العامه في ندب الرواتب وحديث صلاة وسلم الضحى يوم الفتح بمكة وركعتي الصبح حين نام وحديث أخر صحيحة. بے جواب کئی لعل النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر. کی دیشی نبی علیہ السلام با دا رواتب پخپل خیمه کی کول ارزه بو دم سور بورت جوړ ولا يراه ابن عمر، ابن عمر ندی لیدلی. رش بو کنه رش مخکې دا جواب ته ما اشاره وکړه د عمر کمو نو د ندی لیدلی د خپل علم خبره کړي. دا زمونږ د بعض فقهاو عبارات شو. که د فقيه عبارت په دې حمله چې حالت د سیر کې ترک افضل دی خو عمده قول نه دی، ځکه چې مونږ په سیر کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نوافل علی الراحله ثابت کړو. علی الراحله هغه دلیل د دې دی چې په سیر کې نه دی پریخي کنه، ها په سیر کې نه دی پریخي. او کنه دسی د فقيه قول په دې حملېږي چې حالت د سیر کې جواز او ترک دی نو به صحیح ده. حالت د سیر کې جواز او ترک، افضلیت د ترک وای نو غلطه ده، ځکه نبی اسلام عمل په خلاف د افضل نه کوي، ځانم لاس تړی کوي او افضل دیم نشي. نو حالت د سیر کې په سورلۍ د پاسه یې کړي دي، نو دا دلیل د دې چې حالت د سیر کې افضل سنت دي ولی ترک جایز دی، او په حالت د نزول کې افضل سنت دی او ترک هم نه دی پکار بالکل حالت د قرار کې. دې کې د فقهاو سره ډېر زیات عبارات د مختلفو مذهبونو هغه ما ذکر کړي دي. الانصاف دریم جلد 399 صفحه ده. المبدع دویم جلد 322 صفحه ده. زاد المعاد والجلد 355 صفحه ده. کتاب الام للشافعی پنځم جلد 130 صفحه. الرسالة للشافعي أول جلد 320 صفحة. فقه السنة والجلد 203 صفحة. نيل الأوتار دريم جلد 285 صفحة. تحفة الأحوذي دريم جلد 96 صفحة.
باغی کی عجیب روایت ذکر کړي د ابن عمر سے روایت جواب کوي چې دا شپږم جواب جوړیږي. وروى مالك في الموتى بلاغا عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله يتنفل في السفر فلا ينكر ذلك عليه. ابن عمر سے خپل زوی عبید الله په سفر کې سنت کول د پیرد نه کول اس به متنوي. نو دا دلیل د دې شو چې د پنځبانیم جایز دی سفر کې، لیکن اولاد د پنځتر کو اولاد د پرواتبو کې ورایا او یا قبول د رخصت او لا اتیانو. اخره کې کم محدثینو چې دې باره کې بابونه لګولې دي او په دې روایت ذکر کړي دي، څومره کتابونو د حدیثو په دغه مسله باب لګئی، نو شرم پکار علی حدیثو ته دی چې وایي مونږ محدثینو خبرې منو او بیا دا جزئیات چې ټول محدثین په قائل دي او دې ته انکار کوي. وكثيرا من المحدثين بوبوا بابا في التطوع في السفر. مجمع الزوائد دویم جلد 301 صفحه کې باب لګئی، باب التطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها. مطالب عالیہ ابن حجر سے دویم جلد 298 صفحہ کی باب لگئی، باب التطوع فی السفر. سنن صغیر للبیہقی دویم جلد 295 صفحہ کی باب لگی گی، باب صلاة التطوع فی السفر علی الراحلہ. اوسط ابن منذر اتم جلد 328 صفحہ کی باب لگی، ذکر صلاة التطوع فی السفر قبل المکتوبہ. اتحاف الخیرہ المحرہ بزوائد المسانید العشرہ للبصیری دویم جلد 93 صفحہ کی باب لگے گی، باب فی ذکر الاثر الذي روی ان الجمع بین الصلاتین من غیر عذر من الکبائر مع ما دلت علیہ اخبار المواقیت وما جاء من التطوع فی السفر. سنن دارقطنی باب لگے اول جلد 395 صفحہ کی باب صلاة التطوع فی السفر. صحیح ابن خزیمہ دویم جلد 249 صفحہ کی باب لگی، جماع ابواب صلاة التطوع فی السفر علی الدواب. باب لگی بل باب صلاة التطوع فی السفر قبل صلاة المکتوبہ. سنن ابن ماجہ اول جلد 360 صفحہ کی باب لگی، باب التطوع فی السفر. سنن ترمذی دویم جلد 404 صفحہ کی باب لگی گی، باب ما جاء فی التطوع فی السفر. سنن ابی داود آغا پا سلورم جل یوسلا 49 صفحہ کی باب لگی، بیروتی چاپ کی. دا محدثین دی ټول په خپلو کتابونو کې دا مسئلہ په دې باب کې راخلی. دې زبانه مسئلہ تطوع فی السفر چې چانه کول هغه پویوي د صحابو دا نمونه یاد کوي چې د صحابو نه ثابت دي، د تناروا موای او دا تبلیغی جوهال او مراچ دي دوی ډیره مضبوطه کړي دا خبره. څومره خلک چې دوی سره لاړ شي هغه ته دا مسله ورزده کوي سفر کې سنت نه کول. سنت زه کوهاټ اډې سره د مسجد کې میمونز کو د وزیرستان او دا ډیره غازی خان او دې طرفونو باندې تبلیغی جماعت صادر راخور دی. دا نه شیخ الحدیث بل منی او نه فقها منی، بس تبلیغی منی. نو کوهاټ او دې ځینو کې تاثیرات زیات دي. منځو شنو دلته یو دوا تبلیغی حضرات دی او امیر صاحب دی او بل ساده پټان ځان سره کړي. دی امیر صاحب 2 رکعات وکړو تختید او دا ساده سړی چې نو د خپل منځ پوره کړ. بار زمر وته مدیم وروته دا امیر صاحب ورته ډیر انتهایی په غوسه دی او پرشیږي ورته. جاهل کنه جاهل درته وایم چې تبلیغ کې سی روزه ولګو چې علم زده کې نه لګي جاهل هغه ورته غلې کیږي. څه خبره ده ولی ته نه پوهیږي په دې باندې سفر کې سنت نه کول سنت دي. ځان دم ستړی کو بدعاتو کې ځان ستړی. بس ما دا چې لاس په دې امیر سے باندې کې خدا مې غوسه سره کا. جاهل دی نه ته جاهل شریعت نه خبرم نه ځان نه فیصله کې ته مولای مې نه جیوی زه خو مولا نه یم. مې چې مولا نه نو څنګه فیصله کې ته جاهل وي زمونږ مشران داسې وایي که نه ستا مشران خو خره دي هغه چا مولیان ستا مشرانو کې مولا ده کمش په ټول امیان راغونډ یې که نه. ته ما ته وښیه چې یو مرکزي شب جمعې ته دوی عالم ټاکلی او داسې عالم چې د شیخ الحدیث وغیرې داسې عالم یا د مفتی
ټول کوجا خیل راغونډ شوي، یو امیر کړي، بلم کشر کړي، بلم د شب جمعې مشر ټاکلی. داسې عمرا دي د دی. ما ته یو چا حکایت کوي دی ډاګۍ مولانا صاحب او فلسبحان مولوي صاحب دا لوی لوی علماو په دې مردان کې اوس مړ دی. دا د مفتو دا د فنون مدنو کتابونه به مدرسو ته ورکول، یو خانو او ډېر سخي و. نو هغه بیا وروسته تبلیغي شو، چې تبلیغي شو بیا کنجوس شو، بیا یو روپۍ هم چاته نه ورکوله. خو اول نه د طالبان دا 40 کاله مخکیني طالبان ټولې پیژني، ډېر کتابونه به یې خلکو ته ورکول. یو شری جامي ماته هم د هغه راغلی ده راسره ده، مهر د هغه ورباندې نو کله رایاد شي. نو وایي ده روټۍ کړې وه، نو دا بریلي و دیوبندي علما یې راغونډ کړي وو. ډاګۍ مولوي صاحب هم پکې راغلی، فلسبحان شیخ صاحب، دا ټول څه بریلي څه دیوبندي ټول راغلي. هغه وخت سره دا نزا دومره ګرم هم نه وه. 30 کاله 20 کاله مخکې دیوبندي او بریلي علما به په یو دسترخوان کې ناستل سره، داسې یو بل ته کافر او دا او دا. د احمد رضا خان بریلوي او اشرف علي صاحب زمانه کې دې وخت کې لږه ګرمه شوې وه، بیا سړه وه. دا اوس بیا ډېره ګرمه شوه، دومره ګرمه شوه چې بالکل یو جانب بل جانب ته مسلمان نه وي. نو دوی ناستو، نو وایي چې کله دا دغه روټۍ وخوړل شوه، نو دا امیر صاحب دی ډاګۍ شیخ صاحب ته ووایي چې صاحب دلایل د شرع خو 4 دي که نه؟ وایي چې آو، کتاب الله دی، سنت رسول دی، اجماع دی او قیاس دی. اجماع دلیل دی که نه؟ وایي آو. هسې چې وي په دې ریون شریف کې هم ډېره عظیمه اجتماع کېږي، دا به هم دلیلي که نه؟ نو هغه دومره جاهل و چې د اجماع او د اجتماع فرق یې نه شو کولی. نو دې مجلس کې زمونږ یو سیفي حضرتانو کې یو عالم ناست و، هغه ډېر حاضر جواب مناظر و. نو هغه وی ما ورته ووایي چې هلکه جاهل ته اوسه پورې د اجماع او د اجتماع فرق نشي کولی. اجماع دلیل دی، اجتماع خو دلیل نه دی که نه؟ او ډاګۍ شیخ صاحب د ډېر حیا نه وی سر ټیټ که خان دي، داسې خان دي چې اوس دی جاهل ته څه ووایو. نو ما ورته وي که هر اجتماع دلیل وي، نو د کرپاڼۍ پل شاته دلته د میخو منډوي، د دې میخ هم ډېره غټه اجتماع کېږي، دا به هم دین کې دلیل وي که نه؟ نو دا داسې شیونه راغونډ دي چې د اجماع او د اجتماع فرق نشي کولی. زه په حرم شریف کې هم خپل حکایت کوم. خلک به راتله، دا د حج مسلو پوښتنې به یې کولې، نو 10-15 دوستان به تاو. نو یو د بالا ماڼۍ یو امیر صاحب راغی، یو ورځ ناست دی، بله ورځ ناست. بله ورځ ما ته وایي چې یاره زمونږ د پاکستان په خلکو خدای تعالی ډېر رحم کړی سي، مولانا صاحب ګوره ډېر احسان یې را سره کړی دی. ما وی دی به وایي چې ګینې هلته علما ډېر دي، مدارس ډېر دي، او یقینا پاکستان د علم مرکز دی. عربو دې ملکونو کې دومره علم نشته څومره چې دلته دی. نو مې دا به یادوي، خو دا بیا هم داسې دا خبره زوتوي چې ډېر غټ احسان یې راباندې کړی. اخر د خولې نه راووته، هسې صاحب وي ګوره مونږ دلته دومره روپۍ ولګو راشو، یو مونږ دلته په 1 لاک باندې دی، او مونږ په بالا ماڼۍ خپل کلي کې بس بستره واخلو، شب جمعې ته روان شو، یو مونږ په یو کم 50 کروړه قبلېږي. دا څومره عظیم احسان مونږ سره شوی دی. بس زه پرې پوه شوم چې دا جاهل خو بله بلا ده. بیا مې کښېنوم، ما ورته چې جاهله دا خې درته چا ښودلی دی؟ دا ته څه کوې؟ دا درته چا ویلي دي چې هلته مونږ په یو کم 50؟ دا زمونږ مشران داسې خبره کوي که نه؟ بیا مې پوه که نصیحت مې ورته وکړه، نو ما ته وایي مونږ څه خبر یو، نو مونږ خو د خپلو مشرانو تابع یو. مشر داسې وایي نو مونږ ما یې توبه وباسه، د رب کریم د خانه کعبې بېدبي دې وکړه. نو دا داسې خلک دي چې عجیب عجیب څیزونه به له دوی نه واوري. دې تبلیغي حضراتو کې دا خبره ډېره معروفه ده، څوک در کې امامان وي، دا زما عمره تیز مزه یې څه نه چې جومات نه موشړي یا موډه وي، خو لکه په نرمه باندې که نه، په نرمه په ښه طریقه باندې. او مونږه ته چې څومره نرمه لهجه یې هغه ښه خبره ده، ښه شی قولا له قولا لینا که نه. او که تاسو وایي دا ته څنګه به زه به اختیاره کېږم کله کله، ما کې د سیفیانو رګ دی که نه، هغه جذباتیان. نو بیا وروستو زه هم پښیمان یم، خو الفاظ تیز شي رانه غیر اختیاري شي. امام رباني رحمت الله علیه د شیګانو په کفر باندې یو کتاب لیکلی، فرقه 12 ورته وایي. نو د مقدمه کې خبرې کړي دي، دا امام رباني صاحب د عمر فاروق صاحب په اولاد کې دی، دې ته حضرتان ویلی شي. نو په دې مقدمه کې خبرې کوي، نو وایي چې
قلم می اوچت که خو چون که زه عمري ما د هغه په اولاد کې مو د هغه عمر صاحب رګ راکې راوپارېدو چې دا رساله مې ولیکله بیا هغه رګ راکې را ژوندی شو دا اساتذه و د مشایخو نسبي دا رګونه سړي کې کار کوي زموږ شیخ چې و په دې مسله کې متشدد و ډېر زیات د اهل زیغ سره هېڅ قسمه نرمي هغه نه کړې او نه یې کوله بس وی اهل زیغ دي په باطل دي اهل حق باید دوی نه جدا شي نو هغه رګ ممکن دی زه به زما به بعضې الفاظ تیز وي تاسو هغومره تیز په خپلو علاقو کې مه چلیږئ په نرمه باندې او قولا له قولا لینا خو دا عوام دې نه پوهېږي پوهولې پکار دي چې دا مسله دوی غلطه ده چې سفر کې سنت نه کول سنت دي دا بې بنیاده خبره ده بلکې سفر کې سنت کول پکار دي